په افغانستان کې پر ټولنیزو شبکو تازه بندیزونه. په افغانستان کې د پابجي گیم او ټیک ټاک اپلیکیشن د تړلو ترڅنګ فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او نورې ټولنیزې شبکې هم تړل کیږي. دا چې یاد امر چا او ولې کړی او څنګه دا ټولنیزې شبکې بندوي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پلیس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. افغانستان کې د پابجي او ټیک ټاک د تړلو امر سوی، نورې خواله رسنۍ هم تړي. د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو کابینې پریکړه کړې چې په افغانستان کې به پابجي گیم او ټیک ټاک اپلیکیشن تړل کیږي. د طالبانو د واکمنۍ یوه ویاند انعام الله سمنګاني ویلي چې دا پریکړه د ځوان نسل د بېلارۍ د مخنیوي لپاره سوې. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو کابینې د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارلې څو په دې اړه سوې پریکړه عملي کړي. بل لور ته د طالبانو د حکومت یوه باخبره سرچینه تاند ته وایي چې طالب چارواکي په نږدې وخت کې د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو د تړلو په اړه هم په بحث او مشورو بوخت دي. ویل کیږي چې طالب مشران په دغو رسنیو کې د خپلې حکومتولۍ انعکاس سخت ویرولي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره دوی رسنیز فعالیتونه محدود او سخت سانسور کړي، خو په ټولنیزو رسنیو کې تر یو حده خلک د طالبانو د کړنو یادونه کوي او مستندې ویډیوګانې یې خپروي. د طالبانو ډیری ځوان جنګیالي چې په افراطي مدرسو کې روزل سوي او د ژوند له ډیرو رازونو او امکاناتو محروم ګڼل کیږي، د طالبانو له واکمنېدو سره یې ځیرک موبایلونه او ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی موندلی. ادعا کیږي چې له دې امکاناتو څخه د طالب جنګیالیو له برخمن کېدو څخه وروسته د دوی جنګي مورال بدل سوی او د ډیرو موضوعاتو په اړه یې ذهنیت نرم سوی. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پلیس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.